ودکړه کرم پما پاک پروردګارا جام د مغفرت غواړم ستاله لوی دربارا ودکړه کرم پما. داسې یو سړی چې ډېر ګناهونه یې کړي وه او پر خپلو کړو ګناهونو پښیمانه و، یوه شیخ ته ورغلی او ویل یا شیخ آیا الله جل جلاله ما د دغو ډیرو ګناهونو سره سره قبلوي؟ یعنی که توبه وباسم الله جل جلاله مې توبه قبلوي؟ شیخ ورته وویل ویحک، الله جل جلاله هغه کسان وربولي چې د عز وجل ته یې شا ورګرځولې وي، یعنی الله جل جلاله یې هیر کړی وي او نور هم په ګناهونو کې غرق وي، هغه کسان توبې ته وربولي. آیا د هغو کسانو توبه به نه قبلوي چې د جل جلاله ته یې مخ وي، یعنی پر خپلو ګناهونو پښیمانه وي او توبه کوونکی ورته راسي؟ جام د مغفرت غواړم ستا له لوی درباره ودکړه کرم پما. خدای ډارېږم ستا له عذابه، خدای ډارېږم ستا له عذابه، ګناه مې کړی د بې حسابه، ته مې معاف کړه پاک وهابه، نور له خپل عمل څخه ډېر یم بیزاره، نور له خپل عمل څخه ډېر یم بیزاره ودکړه کرم پما.